کونډه ښځه. د یوې ښځې خاوند وفات شو او د سخت فقر او غربت ښکار شوه. د کور مالک ترې د کرایه غوښتنه وکړه او د هغې له وسه پوره نه وه، نو له کوره یې وویسته او هغه له لوڼو سره بل ښار ته ولاړه. د سختې یخنۍ موسم و. د رسېدو سره سمې لوریانې په یو خالي مسجد کې پرېښودې او هغه د بچو د رزق په تکل ووتله. د ښاري یو دروند مسلمان سپین روبي سره مخ شوه. له خپل حاله یې خبر کړو چې زه یوه مسافره د یتیمانو مور یم. هغوی مې د ښار په خوله کې په یو خالي مسجد کې پرېښي دي او د ماښامۍ خوراک په لټه یې راوتی یم. سپین روبي شیخ ورته وویل ستا د ریښتونولۍ څه ثبوت دی؟ بیبي وویل زه نااشنا مسافره یم، څوک مې هم نه پیژني. سړي ترې مخ واړوه او روان شو. بیبي هم مات زړه روانه وه چې د یو بل سپین ږیري سره مخ شوه. سم د واره یې خپل حال او د سپین روبي شیخ کیسه ور واوروله. سپین ږیري د خپلې کورنۍ یوه تورسرې ورسره واستوله او هغه یې د لورګانو سره خپل کور ته راویسته. ښه خوراک او ښکلی لباس یې ورکړو او په نعمتونو کې یې شپه سبا کړه. نیمه شپه کې هغه اول سپین روبی شیخ خوب ویني چې د قیامت ورځ ده او لوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر د پاسه ده. د شنو زمردو یو قصر دی چې قبې او برمدې د ملغلرو یاقوت او مرجان نه جوړې دي. شیخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل دا قصر د چا دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل د یو مسلمان موحد دی. شیخ وویل یا رسول الله زه مسلمان او موحد یم. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل ستا د ریښتونولۍ څه ثبوت دی؟ کله چې تا د یوې بېوزلې کونډې نه د ریښتونولۍ ثبوت غوښتلو نو ته هم اوس ثبوت وړاندې کړه. شیخ پوه شو او د کونډې په رټلو ډېر پښیمان شو. کله چې ویښ شو ښار یې لټ پلټ کړه. بالاخره یې د یو نصراني بوډا په کور کې پیدا کړه. ورغلو او ورنه یې وغوښتل کومه بیبي چې پرون د لورګانو سره ستا کور ته راغلې ده هغه ما ته وسپاره. بوډا ځواب ورکړ کله به یې هم درته ونه سپارم، زه د هغوی له ډېرو برکاتو برخمن شوی یم. شیخ وویل 1000 دیناره واخله او دوی ما ته وسپاره. بوډا نصراني وویل هیڅکله هم نه. شیخ بیا غوښتنه وکړه ضرور یې راوسپاره. نصراني ځواب ورکړ ته چې څه غواړې زه د هغې له تا نه ډېر حقدار یم. په الله مې دې قسم وي چې زه او کورنۍ مې هله ویده شو کله چې د دې بیبي په واسطه په اسلام مشرف شو، او ګمان کوم تا هم هغه څه په خوب کې لیدلی دي کوم چې ما لیدلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ما وپوښتل کونډه بیبي او لوریانې یې تا سره په کور کې دي؟ ځواب مې ورکړو هو یا رسول الله له ما سره دي. راته یې وفرمایل دا قصر ستا او ستا د کورنۍ دی.
شیخ نا امید شو او غم زپلی دردیدلی غریو نیولی واپس شاته روان شو عبرت د بېوزله کونډو یتیمانو سره ښېګڼه د الله جل جلاله او د نبي علیه السلام مبارک د مینې نښه ده زړه مې چوي چې پر دغه حال دې وینم ستا د ژوند په دې لمحو مې زړه خوږېږي ستا د غم تعبیر هېڅ نشمه کولی ستا د اوښکو په لیمو مې زړه خوږېږي ای د لارې په سر ناستې خوږې خورې در سره په سوځارو مې زړه خوږېږي تا ته وګورم په سرو سترګو وژاړم ستا د اوښکو په لیمو مې زړه خوږېږي ای بېوسې ته مې مورې ته مې ماشوم یتیم بچی په چغو وایي د پلار جان په دې قصو مې زړه خوږېږي ستا ماشوم یتیم بچی په چغو وایي د پلار جان په دې قصو مې زړه خوږېږي ته یې حورا په جنت افغانستان کې درنه پاته ارمانو مې زړه خوږېږي د یو چا مالک وفا حال کې رانغښتی د قلم په دې لفظو مې زړه خوږېږي ته یې حورا په جنت افغانستان کې درنه پاته ارمانو مې زړه خوږېږي د یو چا مالک وفا حال کې رانغښتی د قلم په دې لفظو مې زړه خوږېږي. محترمو اوریدونکو د اسلامي او تاریخي عبرتناک کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.